نو څنګه یې د مارونو خویندو؟ تاسو هم د کرکټینګ پشان ویډیو ایډیټ کول غواړئ او غواړئ تاسو ویډیو دی د داسې نه داسې شي मेरे मरने पे लाख रोएंगे मेरे रोने पे कौन تاسو په ټیک ټاک باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې اپلوډ کړې دي خو بیا هم ستاسو ویډیو نه وایرل کیږي نو د هغې غټه وجه ستاسو خراب ایډیټینګ دی نو که تاسو هم د کرکټینګ په شان د موبایل په ذریعه ویډیو ایډیټ کول غواړئ نو راځئ ما سره نو ټولو ناول به تاسو راشئ انشورټ ته او انشورټ کې به دلته کې دا ویډیو ووهئ او بیا به دا نیو ووهئ نو دلته کې به تاسو چې کومه ویډیو باندې ایډیټینګ کول غواړئ هغه ویډیو به سلیکټ کړئ نو ویډیو به تاسو سره دلته راشي نو په دې فلحال ما هیڅ قسمه ساوند یا ګانا وغیره نه لګولې خو هغې نه مخکې به تاسو دا انشورټ چې لیکلی شوی دا به ریمو کې ځکه چې دا ډېر بد ښکاري نو دا پری ریمو به ووهئ او دا به دلته نه په پری کې ریمو شي نو په دې باندې فلحال هیڅ قسمه ساوند نشته نو د ساوند لګولو لپاره به زه میوزیک ته راشم او میوزیک کې به دلته کې مای میوزیک ته راشي او دلته کې چې تاسو سره کومه ګانه وي تاسو کومه ګانه پې لګول غواړئ کوم ساوند پې لګول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ نو دا تاسو کتی شئ چې هغه ساوند دلته کې رالو نو هغه به تاسو دلته کې خپل حساب سره ولګوئ نو دې نه پس به تاسو د فلټر ته راشئ زموږ مین کار به د فلټر او د ایډجسټ کې وي نو فلحال د فلټر ته راځو او فلټر کې چې کوم دی تاسو به د موډي ته راشئ او دې کې به دا لومبې افیکټ چې کوم دی دا به سلیکټ کړئ او دا به خپل حساب سره ښه مزیدار ایډجسټ کړئ او دې نه پس به بیا فلټر ته راشئ او دې کې به دا ایډجسټ کم دی دې کې دا سیټینګ دی نو دا به تاسو خپل حساب سره ښه مزیدار ماته ګورئ دا شانته کې به ښه په خپل حساب ولګوئ دا تاسو کتی شئ دا به لږ سیوا کړو چې کم دی کې سمې خوري ویډیو سره نو هغه شانته به تاسو ولګوئ دا چې کم دی دا به پرېږدو او مخکې به راشو دا چې کوم دی دا به معمولي غونته سیوا کې ویډیو ته به ګورئ چې څنګه سمې خوري نو هغه شانته کې به تاسو ولګوئ دا هم چې کوم دی دا هم به لږ دې خوا کړو نو دا تاسو کتی شئ تصویر له څونه مزیدار شو ورسره دا هم به لږ سیوا کړو او دا چې کوم دی دا هم به لږ سیوا کړو دا ټول چې کم دی دا به تاسو په خپل حساب باندې ولګوئ څنګه چې تاسو خپله ویډیو ایډیټ کول غواړئ نو دا ټول به په خپله خوښه باندې ولګوئ نو دا سیټینګ پوره نو دا به تاسو اوس ځان سره سیو کې دا سیو دا بټن به ووهئ نو دا به تاسو سره سیو شي نو په دې طریقه تاسو هم خپله ویډیو ایډیټ کولی شئ نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان